اے د دنیا په نشه باندې نشه انسانا نن د خپل نشې نه را بیدار شه هسې نه چې د مزنکدن په وخت کې د کلمې په وخت د کلمې په ځای باندې ستا په ژبه باندې د تجارت خبرې شروع وي د دنیا د مینې او محبت خبرې شروع وي د دنیا د زیب و زینت خبرې شروع وي خاتمه دې د الله د بندګۍ په ځای د دنیا په بندګۍ کې راشي په دې بنیاد داسې بنده ته د الله نبي د الله د دنیا بنده فرمای تعس عبد الدینار تعس عبد الدرهم الله دې د دینار او درهم بنده هلاک او تباه کی هغه د رحمت نبی چې هغه وایي زه په لعنت نه یم رالیږلی شوی زه د رحمت دپاره رالیږلی شوی هغه هغه انسان ته خیرې کوي کومه چې ټوله زندګي دنیا ته ورکوي او د الله بندګي تېنه د دنیا په وجه باندې پاتې ده امام قرطبي رحمه الله په التذکره کې د بعضې تاجرانو واقعات نقل کړي دي د بعضې تاجراتو واقعات چې یو تاجر د تاجرانو نه چې خپله ټوله زندګي د دنیا ګټلو دپاره ورکړې وه هغه د مرګ په وخت کې ورته وارثان راجمع شو ورته وویله چې ای فلاني قل لا اله الا الله لا اله الا الله ووایه هغه به جواب وکړي چې درې نیم څلور نیم یعنی په درې مې اخیستې ده په درې نیم یې خرڅوم او په څلور مې اخیستې ده او په څلور نیم یې خرڅوم فیقول 3 ونصف 4 ونصف حتی خرج روحه من جسده تر دې چې د هغه روح د ده د جسد نه ووته او د لا اله الا الله د ویلو نه چې دی محروم شو د یو بل تاجر واقعه نقل کړې ده چې هغه ته وفات کېده د وفات په وخت کې ورته وارثان رال چې لا اله الا الله ووایه لا اله الا الله نو هغه وویله چې هغه پلانی کور ښه صحیح برابره کوي چې ګاهک ورباندې را روان دی چې ډېرې پیسې وکړي پلانی ځمکه صحیح برابره کوي چې ګاهک ورباندې را روان دی پیسې وکړي ورونو وجه دا ده چې دنیا کې یو انسان خپله ټوله زندګي یو څیز له ورکړي د هغه په ژوند کې چرې د الله بندګي نه وي چرې د غفلت نه د بیدارېدو مجلس ته حاضر نه شي د قرآن کریم مجلس ته حاضر نه شي په ټوله هفته کې یوه ورځ کې یو ګنټه د جمعې خطبې ته په وخت باندې حاضرۍ وخت د سره نه دی اوس کامل غافله بنده دی چې په شپو هفته کې دی نه د الله رب العالمین د طرف نه د یوې ورځې مطالبه ده ټوله ورځ هم نه ده خو صرف چې اذان وشي په تا نور کار حرام دی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع او د اذان د کلمې افتتاح هم په دې باندې کېږي چې الله اکبر الله د هر څه نه لوی دی ستا د تجارتونو نه ستا د ګټو نه ستا د روزګارونو نه د ټولې دنیا نه اکبر ذات دی پرېږده دا ټوله دنیا د ده دپاره چې بیا هغه ستا په باقي زندګۍ کې څومره برکت اچوي داسې د شیطان یوه وسوسه ده ورنه که یو انسان د الله د بندګۍ دپاره خپل دکانداري را بنده کړي باقي وخت کې به ول الله برکت واچوي د دې ګټې څو چنده زیاته به هلته ورکړي ځکه خو رب کائنات د هغې تاجرانو مدح او صفت کوي چې تجارت کوي مالونه ګټي روزګارونه کوي خو دې روزګار له دومره غاړه ورکړې نه ده چې دی د الله نه غافله کړي فرمایي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار الله وایي داسې بهترین بندګان دي چې هغوی تجارتونه کوي بیع کوي لین دین کوي خو هغوی د خپلو تجارتونو د الله د ذکر نه غافل کړي نه دي د مونځ نه غافل کړي نه دي یو ځل عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بازار باندې رالی ګوري چې اذانونه وشو او تاجرانو خپل دکانونه را بند کړل عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه وتوفرمل يا معشر التجار قد مدح الله عز وجل في كتاب قد مدحكم الله عز وجل في كتابه التاجران تاسو خبر یی چې رب العالمین په خپل معظم کلام کې تاسو صفت بیان کړی دی
هغه ورته وفرمایل چې دا کوم ځای کې دی؟ عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا آیت ولسته: رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله.